هغه خلک چې خپل ځان، خپلې کورنۍ، خپل ټبر، قام، ملت، ولس ته درناوی نه لري، خپل هېواد ته درناوی نه لري، قام پال نه وي، هېواد پال نه وي، داسې خلکو سره دوستي مه کوئ، ملګرتیا ورسره مه کوئ. ډېر بیا دا وایي چې دینداره نه دی، اسلام پال نه دی. اسلام موږ او تاسې ته د کورنۍ درناوی، د ټبر درناوی، د هېواد د خپلې خاورې درناوی راښودلی دی. چې دا نه کوي دا اسلام نه مني. یعنې دا ګز او دا میدان اسلام موږ او تاسې ته مور، پلار، خویندې، ورونه، میرمن، خپلوان، خپل ولس، خپل هېواد، خپله خاوره راښودلې ده او د دې درناوی او د دې ساتنه یې راباندې داسې فرض کړې ده لکه مونځ، روژه.